سورة الطارق. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق، قسم می دی په اسمان باندې او په طارق. وما ادراك ما الطارق، دا طارق شیدا النجم الثاقب، دا ستوری دا هغه ستوری چې سوري کوونکی ده. ان كل نفس لما عليها حافظ، هر نفس دا په دې باندې حافظ نگهبان ستا. فلينظر الانسان، او دی ګوري انسان مما خلق، چې لچې شي نه پیدا سوی. خلق مما دافق، ای پیدا سوی له اوبو نه چې ټوپ وهي، کنه چې منی سړی نه وځي ټوپ وهي. یخرج چې راوځي د منی من بین الصلب والترائب، چې دا راوځي من بین الصلب لشانه والترائب د سینینا، د نر د شانه طالبانو منی راوځي کنه د مولانا او د خځې د سینون. طالبانو ورونو د منیو تکون چیرته کیږي؟ رولمانی په دې بحث کړی. د منیو تکون طالبانو له دماغونو شروع کیږي او دا منی هم داسې په دې رګونو کې راځي چې خصنتینو ته طالبانو دا کانکې د منیو دي، د نر او د خځې طالبانو بیا سینې دي، لکه شوخي دي خځې بیا په دې کې. اوس خبره دلته دا د طالبانو ورونو علما وی دلیل یې دا لګوره، کله چې سړی ډیره مانیله کوي په دماغ ډیر بوج راځي. سترګې طالبانو سرګو ته ډیر تاثیر کوي. کله چې انسان مانیله ډیره کوي سرګو باندې ډیر تاثیر. طالبانو دا و زمانہ کې ډیر ځوانان دا سوال کوي وای موږ مانیله ډیره نسو کولای، واده نه کړی مانیله نه. طالبانو موبایل ډیر موزر ده، لکه د انسان سترګې چې د خپل قوت راخلي قوت ټول دلته مسکی او د سترګو قوت طالبانو د دماغ قوت سره ډیر تړلې. انه على رجعه لقادر، الله پر اگر زول باندې قادر ده. یوم تبل السرائر، یادک غورز تبل السرائر، چې الله برا اوس پړي غپټ. فما له من قوه ولا ناصر، نبوی دوی لره قوت او نه ناصر کوم کون کوي. والارض ذات الصدع، مزکه چې دا خاوند چاودونو د چاودونه پکې راسي پغه کې بوټي راشین. انه لقول فصل وما هو بالهزل، دا ټوکنه ده. انهم یکیدون کیدا، دا کافران چې دي یکیدون چلونه جوړوي په چل جوړولو. الله وی واکید کیدا، زم دوی په مقابل کې چلونه جوړوم. فمهل الکافرین، مهلت ورک کافرانو ته. امهلهم رویدا، زم مهلت ورکم دوی ته لږ زمانہ. سورة الاعلى. بسم الله الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلى، تسبیح وایه د نوم د رب دی هغه رب چې اعلی ده. الذي خلق فسوا، هغه رب چې پیدا کړی دي مخلوقات به برابر کړي. والذي قدر فهدى، هغه رب چې اشیاء ته خپل تقدیر مقرر کړی دی، هدایت ورته کړی. والذي اخرج الموى، الله غزاد چې راوېستلی دی واکه لپاره د حیواناتو چې پکې وچریږي. فجعله، بیا ګرځولي الله دا واکه غطاء وچ احواتور، چې وچ تور واوي. سنقرئك، زرد من بوایو تا فلا تنسى، بيت نویروي الا ما شاء الله انه يعلم الجهر، الله علم لري پخکارا او هغه چې پټوي. ونيسرك لليسرى، مونږه اسانه وتا تا غلار چې اسانه کړل. ونيسرك لليسرى، مونږه اسانه وتا تا غلار چې هغه وسلسله دغه لارې د شریعت د دین سره اسانه کوتا تا لار د یسرا، یعنی د دین لار هغه اسانه دین لار څه دغه درته اسانه کو. فذکر، په قرآن باندې پن ورکه خلکو ته. ان نفعت الذکرى، کچیرته پن ورسوي دا پن، که نفع رسوي دا پن. سيذكر من يخشى، زرد پن بواخلی په قرآن هغه څوک چې ویریږي له ربنا. ويتجنبها الاشقى، او څنګه بسی لدی قرآن نه بدبخت کافر. الذي هغه کافر يصلى النار الكبرى، چې ننوزي به ور ته لوی ور. ثم لا يموت فيها ولا يحيى، یا به نه مړ کېږي پکې او نه به ژوندی کېږي. طالبانو کافر چې جهنم ته ننوځي مړ کېږي به نه پکې او نه به ژوند نه به مړ نه به ژوندی داسې. خو طالبانو ورونو روح الماني دلته یو بحث کړی د مسلمان چې جهنم ته ننوځي د ګناه په موافق دی. په طالبانو هلته مړي که ژوندی دوه خبرې دي. یو خبرې دا کړې ده چې کوم مسلمانان چې ګناه یې کړي جهنم ته ننویستل سي، دوی به هلته ویده سي. چې ویده سي طالبانو جهنم کې به وي، خو ویده به په دردو به پیږي نه. یو او دویم دا طالبانو چې جهنم ته ننوځي یو څه زمانه به دوی وسوځيږي، بس لغه نه به چې دوی مړ سي. یی په جهنم کې خو مړ به په دردونو به پويږي، نو د جهنم کې سوګنې سری پاره. نو دوی ویدې لپاره دا چې ما زه جهنم کې دوی ذلت او سره ګناهونو په اندازه باندې نور به دوی مړی. طالبانو ډیر روایتونه په دې باندې راوړي، تقریبا دا راي د مختارم ګرځولې ده. او دا د مسلمانانو په حق کې کافرانو نه کافران به لا يموت فيها ولا يحيى. قد افلح من تزكى، کامیاب ده من اغسو تزكى چې ځان پاک کړي د شرک نه. وذكر اسم ربه فصلى، به ذکر کړي نوم در رب زبا باندې دې مونږ کړي. بل تؤثرون الحياة الدنيا، بلکې تاسو مختاروي ژوند د دنیا. والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. سورة الغاشية. بسم الله الرحمن الرحيم.